کې او کوم کور چې ته کوم مونځ چې ته د کور په حویلۍ او غولي کې کې هغه د محلې د مسجد نښه دی. وصلاتو کې فی مسجد قومې کې او کوم مونځ بیا چې ته د خپلې محلې او د خپل قوم په مسجد کې وکې خیر لک من صلاتک فی مسجد الجمعه بیا په مسجد جامع کې د مسجد جامع د مونځ نه بیا هغه د محلې مونځ ښه دی. مطلب دا و چې ته څونه پټ ځای کې مونځ کوې نو ښه دی. ما پسې ټوک شو ته مونځ خوښې خو تا ته بهتري په دې کې ده. او یو حدیث کې راغلی لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، د الله د بندګانې د الله د جوماتونو نه مه منې کوئ. نو دې باره کې علما وایي چې د جومات د مونځ په باره کې شرعي پالیسي د ښځو په باره کې دا ده چې اسلام دا کار تشویقی نه ترغیب او تشویق د دې نه ورکوي چې ښځې دې په جوماتونو کې مونځ وکړي. که کومه ښځه خامخا وایي چې کومې نو منې کول هم نشته، ځکه چې مونځ اهم عباداتونه دی. یعنې ګورئ د پردې دونه کلک حکم دی او بار وتل او د ښځو او د سړو ګډوډېدل دونه منې دی چې د ایمان نه پس د مونځ غوندې اهم عبادت جومات غوندې پاک ځای او پاک کار ته راتللو کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې کور ښه دی بس. خو چونکې یو پاک کار دی، یو پاک ځای ته راځي، یو پاک نیت باندې راځي او جومات ته چې کوم خلک راځي هغه هم صحیح خلک او د لږ وخت دپاره یي او لویه جماعت یي، د فتنې امکان نه وي، د فتنې خطره کمه وي، نو ځکه یې ویلي دي چې منې کوئ مه که څوک راځي. خدای تشویق کوي به نه، منې کوي به هم نه او تشویق کوي به هم نه. عاتکه بنت زید دا د حضرت عمر ښځه وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طبیعت خو تاسو ته معلوم دی. عاتکه چې وه هغه په دې کلکه وه چې زه مسجد نبوي کې دا مونځونه کوم، نبي علیه الصلاة والسلام پسې بیبیانې به راتلې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلې چې ته ما ته اجازه راکړه. نو هغه به غلی کېده، دی نه ویلې چې مزه که مزه یې ویلی دی بیا د نبي علیه السلام د حکم مخالفت راته چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله منې کوئ ما ولې به اجازه ته راکړه، اجازت یې هم نه ورکوه خو تله به خو منې کوی هم نه شوه او اجازت هم نه ورکوه. هغه هم ډېره کلکه ښځه وه. هغه ویلې تر څو چې څرګنده منې کړې نه یم چې راته یې ویلي چې مزه نو زه به ځم، نو هغه به تله مونځ یې کوه. نو منې کوی به هم نه خو تشویقی به هم نه او بهتر مونځ ثواب چې دی دننه چې دی په کور کې ثواب یې ډېر دی، د جومات نه د کور ثواب ډېر دی. او د جمعې مونځ او د اختر مونځونو کې بیا د دې نه لږ هغه شته دی. بعضې احادیثو کې راغلي دي چې نبي علیه الصلاة والسلام به خپلې بیبیانې او لورګانې او صحابه به عیدینو ته او جمعې ته چې دی راوستې ویلې چې د مسلمانانو په دعا کې او په هغه کې شریکې شي. همدغه شان قبرونو ته تلل سړي مرګ یادېږي او د مرګ ځای او زړه هلته نرمېږي او فتنه هلته نه وي، بل مشکل نه وي. هغې باره کې د ښځو په باره کې د اسلام پالیسي دا ده چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه ښځو لعنت کړی دی چې د ښځو قبرونو ته ډېرې ځي. زوارات مبالغې صیغه ده چې ډېرې ځي، یعنې تلل د ښځو جایز دي قبر ته، خو چې کومې ښځې همدې ته کار وایي چې بېګا سبا قبرونو ته روانوي دې ته کار وایي، نو د دې اسلام حوصله شکني کړې ده چې ځي دې نه، لکه تشویقی به نه، ترغیبی به نه، حوصله شکني ورته کړې. او بل حدیث کې راغلي چې نبي علیه الصلاة والسلام یوه ښځه ولیده یو قبر سر ته ناسته وه جللې منې نه کړه، ورته ویلې چې اتق الله واصبري، الله نه ویرېږه صبر وکړه. نو مطلب دا دی چې که خپل پلار مور قبر ته ځي یا مقبرې ته ځي نو کله کله ځي جواز شته دی، خو چې دې ته یو کار وایي او دې کې کثرت کوي نو بیا هلته هم تلل نشته. ښه همدغه شان د جنازې مونځ دی. حدیث کې راغلي ام عطیه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعظم علینا، موږ د جنازو سره د تلو نه منع شوي یو خو ولم یعظم علینا، موږ باندې دا خبره کلکه شوې نه وه چې خامخا به نه ځئ. یعنې د صحابه او د نبي علیه السلام مزاج دا و چې مه راځئ مه راځئ مه راځئ جنازې ته مه راځئ. خو کومه یو زوروره ښځه به راغله نو بیا خامخا قطعا نه منع کېده. یو حدیث کې راغلی دی چې یوه ښځه په جنازه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولیده نو ورته غوسه شو، نو نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل داها پرېږده. هغه به د هغه مړي مور وه یا به یې خور وه یا به یې څه شی کېده، هغه ډېره غمجنه وه، هغه قبرو ته ورسره جنازې ګاه ته راغلې وه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوسه شو، نبي رحمت صلی الله علیه وسلم وفرمیل داها پرېږده.
دې مطلب دا دی چې جنازې غونې شی چې هلته فتنه بالکل شته نه، او کومه ښځه چې د خپل مړي سره، د خپل پلار مړي سره، د خپل ورور مړي سره، د خپل خاوند مړي سره ځي، نو د هغې په زړه کې به څه بدي راشي، او د چا په زړه کې به هغې ته څه بدي راشي. خو د هغې باوجود هم د اسلام پالیسي د هغې په باره کې دا ده چې یاره ښه دا ده چې بس نه دي. په دې نه معلومیږي چې اسلام د ښځو او د سړو اختلاط بالکل ښه نه ګڼي. یو حد داسې دی چې هغه فرض دی، نو هغې کې منع کوی نه شي. او د حد په باره کې روایات دا راغلي دي چې د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې د صحابو په وخت کې به ښځو سړو طواف یو ځای کوو، خو ګډوډ به یې نه کوو لکه دا اوس چې ګډوډ کېږي. د ښځو لین به بېل و، د سړو لین به بېل و. هغه وخت کې آبادي کمه وه، خلک کم و، اوس ډېر ازدحام د وجې نه هغه مسله مشکل پکې پیدا شوی دی. او داسې روایات راغلي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیده چې د ښځو سره تاوېده، یم د هغوی په هغه ډله کې تاوېده، نو منې کړ، ویني و دی خو یې راکش کړ، منې کړ چې د سړو په دې قطار کې تاوېږه. یعنې هغې باره کې کوشش به دا کېږي چې ښځې او سړي بېل وي، صفونه یې بېل ودرېږي، طواف ځای بېل شي. لکه اختلاط د سړو او د ښځو دا اسلام چې دی ممنوع ګڼي، او اسلام دا شی چې دی بد ګڼي. نو دا شی چې تاسو ته واضحه شو. نو اوس د مؤسسو په دفترونو کې، د وزارتونو په دفترونو کې یو لیش اوچت کروبلند بوټان او ټاټ باټ او ډول او سینګار سره ګرځېدل او تړک پړک سره ګرځېدل، دا اسلام که کوم اسلام دی چې دې ته جواز وایي؟ هغه اسلام خو محمد ابن عبدالله نه دی راوړی، هغه بل چا راوړی. محمد صلی الله علیه وسلم دغه اسلام نه دی راوړی چې په دې اسلام کې دا جایز شي چې په دې طریقه باندې دا ښځې په دې مؤسسو کې، په دې ادارو کې، په دې وزارتونو کې، په دې دفترونو کې چې په کومه طریقه باندې دا ښځې ګرځي او په کومه طریقه باندې دوی دا کار کوي، دا اسلام خو نبي علیه السلام نه دی راوړی. نو که دا اسلام بل ځای نه کوم ځای نه راغلی، نو هغه به اسلام نه وي، شیطاني وحي به یې چا باندې به شوي. الله چې کوم وحي کړی ده په خپل نبي باندې او په خپل رسول باندې، د هغې کې دا شی نشته، د هغې کې د دې شي ګنجایش د سره کېدی نه شي. اوس تاسو د قرآن عظیم الشان د آیاتونو ته وګورئ چې دا ستاسو مخې ته تفصیل سره راشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان خاوندانو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، د خپلو کورونو نه بغیر د بل چا کورونو ته مه دننه کېږئ، حتی تستأنسوا، تر دې پورې چې اجازه وانخلئ، وتسلموا علی اهلها، او هغې باندې سلام وانچوئ. چا کور ته دننه کېږئ اجازه به واخلئ او السلام علیکم ورحمت الله به ووایئ، بیا به داخل شي. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، دا تاسو لپاره بهتر دی، دې دپاره چې تاسو دا نصیحت قبول کړئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا، که تاسو یو کور ته لاړ شئ هلته څوک نه وي، فلا تدخلوها، هلته مه ننوځئ، حتی یؤذن لکم، تر دې چې تاسو ته اجازه وشي د کور د مالک د طرف نه. وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، او که تاسو ته وویلی شي چې ځئ واپس شئ نو واپس شئ. هو ازکا لکم، دا تاسو دپاره د پاکۍ طریقه ده. والله بما تعملون علیم، الله ستاسو په عملونو باندې پوه دی. د څه دپاره وایي چې د خلکو کورونو ته مه ننوځئ بې اجازې، چې د چا په ښځه باندې نظر ونه لګي. او یو سړی چې دی د نبي علیه السلام په وخت کې یو سوري باندې د پیغمبر علیه السلام کور ته کتې، یعنې عربان ابتدا کې چې د آیاتونه نازل شو د دې په مقصد نه پوهېدل، هغې ویلې چې دا ننوتل به ناروا وي، نو کتل به خیر وي، کتل به جایز وي. نو په سوري باندې کتې، نو نبي علیه السلام ورته ویلې که زه خبر وی چې ته په دې سوري ګورې، نو ما به څه شی اغوستی او ستا سترګه به مې ویستې وه. ځکه چې دا الله پاک چې ویلي چې د چا کورونو ته بې اجازې مه ننوځئ، خو د سترګو دپاره ویلي دي.